بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون معزز لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. نن درېنۍ سهشنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د رجب د میاشتې 13مه نیټه ده چې د 1402 لمریز کال د سلواغي د میاشتې د 10 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام د دې مهال خبري ټولګي ته راګرځوم. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړېدو وروسته خوراکي او غیر خوراکي توکي هم ویشل سوي دي. دغه کورنۍ د اسلامي امارت د دې همکاریو څخه خوښ ښکاري. په هرات کې د ځوانو لیکوالو د همغږۍ غونډې جوړېدل. دا غونډه د اطلاعات او کلتور په ریاست کې جوړه شوې ده. او د هرات امنیه قومندانۍ د بیلابیلو برخو د ارزونې لپاره د هیئات راتلل. دغه هیئات د خپل سفر موخه د یاد قومندانۍ د چارو څېړنه بللې ده. او اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. په هرات کې یو شمېر زلزله ځپلو په بیلا برخو کې د اسلامي امارت د مرستو هرکلی کړی دی. هغوی وایي دوی ته د کورونو د جوړېدو سربیره خوراکي توکي، د ژمي سوند مواد او د څارویو خواړه هم ویشل سوي دي. هغوی ټینګار کوي چې دوی ډیری نقدي او غیر نقدي مرستې د اسلامي امارت او مرستندویو مؤسسو د لوري ترلاسه کړي دي. په همدې حال د اړوند کمیسیون مسؤلانو په وینا زلزله ځپلو ته د کورونو جوړولو برسیره خوراکي توکي، پوشاک، د سوند توکي او بخارۍ هم په بیلابیلو زلزله ځپلو سیمو کې ویشل سوي دي. نور حال په چمتو کړي راپورټ کې. دلته د زندجان ولسوالۍ د غارموشک کلی دی، هغه سیمه چې زلزلې ځپلی دی. د دې کلي اوسیدونکي د زلزله ځپلو سره د همکارۍ له امله د اسلامي امارت د مرستو قدردانی کوي. هغوی وایي د اسلامي امارت د لوري ورته ډیری نقدي او غیر نقدي مرستې رسیدلی دي. طرف العمل هم به ما کمک شده، یک مقدار آردی برنجی دیگه از پول هم یک مقدار کمک بشده. تا فعلا ما این 40 قریه که تحت پوشش گرفتیم به 3 مرحله ما برای از اینو کمک رسوندیم. بسته های متفاوتی بوده. ما بسته 500 کیلویی کا داشتیم برای از اینا، بسته 100 کیلویی کنجاره داشتیم، 2 بوجه کنجاره برای از اینا، بسته آبخور داشتیم که آبخور آهنی و آبخور جیری و ترپال که قیمت ها از اینا با همین کل از این بسته احتمالاً به 15,000 افغانی میرسه. په همدې حال د زندجان د فیض آباد او انجیل شادیبره کلو یو شمېر اوسیدونکي وایي اسلامي امارت په بیلابیلو برخو کې ورسره همکاري کړې ده. از العلماء ما یک دفعه ما کمک کرد، کدام یک بوجه برنج داد، یک بوجه آرد داد، یک من شکر بود، یک 2 کیلو 4 یک منم نخوتا کپه بود. همین ما کمک دغه کومکونه بلډ درسي دي. وس دغه سره دغه فلور ورکول سوي بچي باندې ورکول سوي جماعت کنه یو ساتل ورکول سوي دي، یو څه شمپوګانو دای شان ورکول سوي دي، هغه ستلو کې یو څه صابونان ورکول سوي دي، نور زیاتې شي نه ورکول سوي. بس دغه شي دغه خورونه دي، دا ټایران شي راکوي، دا فرش دي راکوي، بس دغه شي دي. په همدې حال د هرات زلزله ځپلو کمیسیون مسؤلان وایي دوی زلزله ځپلو ته د شاوخوا 4,000 هستوګنیزو کورونو د جوړولو برسیره هغوی ته خوراکي او غیر خوراکي توکي هم ویشلي دي. د زلزلې متعلق ډېر زیات مشکلات هغه ورته حل سوي دي. او اوس کوم مشکلات مخ ته راځي موږ کوشش کوو څومره ژر تر ژره کېدای شي د هغوی مشکل حل کړو. البته تر دې مخته بخارۍ او دا شی ورکړل سوي دي، سنګ زغال غم ورته کړل سوی ده. نور هم کوشش کوو چې هغه کوم شي ضرورت هغه وکړو. دا په داسې حال کې ده چې د ژمي سړې هوا پر رسېدو سره زلزله ځپلې د ډېرو ستونزو سره مخامخ کېدل، خو د اسلامي امارت په ښه تدبیر سره هغوی ته خیمې وویشل سوې او کورونه ورته جوړ سوي دي. دا راز خوراکي، پوشاکي او غیر خوراکي توکي او حتی د څارویو خواړه هم پر هغوی ویشل سوي دي. هرات کې د ځوانو لیکوالانو ترمنځ د همغږۍ غونډه جوړه شوه. د هرات ولایت په اطلاعات او کلتور ریاست کې د یاد ریاست رئیس مولوي احمد الله متقي د اسلامي امارت د ویان دفتر د ټولنیزو شبکو مسؤل او ځوانو لیکوالانو ترمنځ د همغږۍ غونډه ترسره شوه. په دې ناسته کې د اطلاعات او کلتور وزارت نشراتي معین او د هرات ولایت سرپرست مرستیال والی مولوي حیات الله مهاجر، د هرات ښاروال حسن حاجي صاحب
او د ښار جوړونې رئیس مولوي عبدالله اکبري د بهرنیو چارو ریاست مرستیال ملا رحمت الله فیضان هم حضور درلود. د غونډې په پیل کې مولوي حیات الله مهاجر وویل اوس د اسلامي امارت کړنې خلکو ته روښانه سوي دي او خلک د دولت ترڅنګ د هیواد آبادی فکر کوي. د ښاغلي مهاجر په وینا د تبلیغاتو خپرول د دشمن د رواني او تبلیغاتي جګړې یوه برخه ده. د غونډې ګډونوالو ته د هرات اطلاعات او کلتور رئیس په خپلو خبرو کې د هیواد په اوسنیو حالاتو کې د ځوانانو او لیکوالو پر مسؤلیت خبرې وکړي. هغه زیاته کړې چې د هیواد په آبادی او د ازادۍ ساتنه کې د ځوانانو رول مهم دی او بې له شکه چې افغانستان د ځوانانو قربانیو او الهي نصرت له 20 کلن اشغال څخه آزاد کړ. د اسلامي امارت د ویان د دفتر د ټولنیزو شبکو مسؤل ملا شمس الله سمیم یو شمېر هغه لارې چارې هم شریک کړي چې د اسلام هیواد او اسلامي نظم په وړاندې د منفي تبلیغاتو مخه ډب کولی شي. هغه له ځوانانو او لیکوالانو څخه غوښتنه وکړه چې پر همدغو اصولو او مقرراتو خپله مبارزه ګړندۍ وساتي. په غونډه کې د حاضر ځوانانو ترمنځ پر ښې همغږۍ ټینګار وسو. په یاد مجلس کې یو شمېر نورو مسؤلینو هم خبرې وکړي او خلکو ته د صادقانه خدمتونو په وړاندې کولو ټینګار وکړ. د کورنیو چارو وزارت د پالیسي او استراتیژي معینیت د نظارت ریاست رئیس او ملګري هیئت د هرات امنیه قومندانۍ د امنیتي حوزو آمرینو او اړوندو څانګو سره لیدنه وکړه. د غونډې په سر کې د هیئت رئیس مولوي نصیر احمد مدني هرات د خپل سفر موخه د امیر المؤمنین حفظه الله او ریاست الوزرا د فرمانونو پلي کول او د هرات په کچه د 1402 مالی کال د منظور سوي پلان پلي کول وبلل. دا هیئت به د هرات امنیه قومندانۍ د ټولو برخو څارنه او ارزونه کوي. د غونډې په پای کې د غونډې د څارنې او ارزونې فورمې یا د هیئت د لوري ټولو مسؤلینو ته وویشل سوې. د هرات ولایت امنیه قومندانۍ د پاسپورت امریت هر ورځ 1500 نوي پاسپورتونه په آنلاین ډول خلکو ته ویشي. د هرات ولایت د پاسپورت امیر مولوي محمد حسین رحیمي وایي د مرکز له لارښوونې سره سم هر ورځ له 1500 څخه د زیاتو هیوادوالو پاسپورتونه او اسناد په یاد امریت کې د پاسپورت اسناد له لوري طی مراحل او د چاپ لپاره د هیواد مرکز ته لیږل کیږي. هغه زیاته کړه دا د هغه ناروغانو لپاره هم د تطبیق وړ ده چې د عامې روغتیا محترم ریاست له کمیسیون څخه یې د خپلې ناروغۍ اسناد پړاوونه تیر کړي او د هغه معززو سوداګرو لپاره چې د صنعت او سوداګرۍ ریاست لخوا د امریت ته معرفي سوي او اجراعات کیږي. د یادولو وړ ده چې د هرات امنیه قومندانۍ منصوبین د هرات میشت ولس د خدمت په موخه شپه او ورځ چمتو دي. همداراز د پاسپورت د ویش په بهیر کې ټول مراجعین په نوبت سره یو شان دي او د پاسپورت د ویش په لړۍ کې هیڅ ډول بې نوبتي نشته او د هرات ولایت ټولو شریفو خلکو ته ډاډ ورکړل شوی چې دا بهیر دوامدار دی او هرات ولایت ټول ګران ولس ته د آنلاین له طریقه پاسپورتونه ویشل کیږي. په هرات ولایت کې د اسلامي امارت امنیتي ځواکونو لخوا د سرو زرو د غلا په تور 3 تنه نیول شوي دي. د هرات ولایت امنیه قومندانۍ د دویم امنیتي حوزې منصوبینو د 2 کشفي عملیاتو په ترڅ کې د یادې حوزې اړوند سیمو څخه 3 تنه د سرو زرو د غلا په تور نیولي دي. د دغه کسانو څخه یوه اندازه زیورات، سره زر او یو غلا شوی موټرسایکل هم ترلاسه شوی دی. اوس مهال دغه کسان د اسلامي امارت د امنیتي ځواکونو تر څار لاندې دي. او اوس هم د سبا ورځې د هوا حالات. د لوی سشتن تعالی په نامه ګرانو لیدونکو د ما سلامونه ومنئ. شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا اټکل. چهارشنبه هرات شهر نیمه وریاز الوره درجه و تیتای منفی 1، غوریان نیمه وریاز الوره درجه و تیتای منفی 1، کرخ نیمه وریاز الوره درجه 2 تیتای منفی 15 او پشتون زرغان نیمه وریاز الوره درجه 15 تیتای منفی 2. محترم لیدونکو دا خبرونه اوس په پای کې یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکی. زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړېدو وروسته خوراکي او غیر خوراکي توکي هم ویشل شوي دي. دغه کورنۍ د اسلامي امارت د دې همکاریو څخه خوښ ښکاري.
په هرات کې د ځوانو لیکوالو د همغږۍ غونډې جوړېدل. دا غونډه د اطلاعات او کلتور په ریاست کې جوړه شوې ده. او د هرات امنیه قومندانۍ د بیلابیلو برخو د ارزونې لپاره د هیئات راتلل. دغه هیئات د خپل سفر موخه د یاد قومندانۍ د چارو څېړنه بللې ده. محترم لیدونکو، دا وه د دې مهال خبري ټولګه چې ستاسو درنو حضور ته وړاندې شوه. تر بیا مو په بښونکي الله سپارم. هر چیرې چې اوسئ خوشحاله شپې ولرئ.